په دې کې به یو څو عملونه پکار دي ډیر. یو عمل هغه د قران کریم سره تعلق، د قران تلاوت کول، د قران درس ته کېناستل، دغه رنګ قیام الليل کې ودرېدل، قران اورول او قران کې سوچ کول. علماء وایي د قران او د رمضان یو خاص تعلق دی، ځکه قران کې له شهر رمضان الذي انزل فيه القران، رمضان مش هغه چې په دې کې د قران نزول شروع شوی دی. نو د دین معلومیږي چې د قران د رمضان سره خاص یو قسم تعلق دی، ربط دی. نو په رمضان کې د قران سره تعلق ډېر ساتل پکار دي. اوس د کافرانو او د غیر مسلمو خلکو دا کوشش دی چې قران زمونږ استاد د منځونو نه لري کی، د دې د شوق زمونږ استاد د منځونو نه لري کی. نو موږ تاسو ته پکار دی چې په رمضان کې قران له وخت ورکو، د دې تلاوتونه وکړو، د دې درسونو ته کینو او په دې کې منځونو کې ودرېږو، د قران ته قران وورو. ځکه دا چې دا شهر القرآن د قران میاشت ده، د قران درسونه کېږي، هغه ته کې ناستل پکار دی، هغه کې برخه غسل پکار دی. امام زهري رحمه الله بارک راغلی وای کله چې با رمضان راغی، وای امام زهري رحمه الله با د احادیث درس بند او صرف قران له وخت ورک. سفیان الثوري رحمه الله بارک راغلی وای کله چې با رمضان راغی، سفیان الثوري رحمه الله با نور ټول کارونه پرې خدل او صرف قران ته کې ناستل. امام شافعي رحمه الله با پر رمضان کې قران ډیر ویو. نو قران ویل پکار دی، به د قران ویلو کې تادینه د پکار شهر شروع کې او زغزری وی شهر ډیر تلاوت وکم نه، بلکې لګ لګ تلاوت کول پکار دی او په تدبر سره پکار دی او په سوچ سره. کله چې آیات باندې ورشه آیات وي په مقصد په نشه به تم سره وګرځي. دغه رنګ د جنت آیات راشي پای کې د الله نه جنت وغواړه، د جهنم آیات راشي د الله نه پکې پناهي وغواړه. په دمی سره قران ویوا او په تدبر په سوچ سره چې د قران کې سره سوچ وکړي دانه د چیرې قران خلاصوما او را په رمضان کې ما شپېته ختمونه وکړو، دا مې وکړو، دا نه لري پکار، بلکې رمضان کې تلاوت کول پکار دی او په قرار تدریجا په دمی سره قران ویل پکار دی او د منډه نه لري ورکول پکار.